د سپتمبر د میاشتې څلورم تاریخ او 2019 عیسوي کال کله چې ما خپل لومړنی د یوټیوب چینل شروع کړ، ځکه چې په دغه وخت کې زه خپل جاب نه ډیر زیات تنګ وم. او بیا په 2020 عیسوي کال کې اخیرا زه د غلامۍ نه آزاد شوم او خپل باس په خپل جوړ شوم. ولله ماته معلومه شو چې دغه په یوټیوب باندې کار کول ما مکمل په غلطه طریقه باندې کوم، ځکه زمانه 4 کال واغستل. بس ما ذکر وکړ چې یو دویم یوټیوب چینل من جوړ کو. دلته په دې نوي چینل باندې چې ما څنګه 3 ویډیوګانې اپلوډ کړلې، نو ما وکتل چې صرف 500 نه زیات سبسکرایبرز پراله ویوز ته وګوره. زه ډیر زیات حیران شوم، ځکه چې دا یو کلیر سیګنل و چې اوس وخت یوټیوب په ایزی موډ کې دی، مطلب لګ نو ډیر آسان دی. کله چې دویم چینل ته ما وکتل نو دې سره ما لګ ناراستی شروع کړه. یعنی ما وکتل چې په دې چینل کې ډیر زیات مهنت کوم، په هغه چینل کې ډیر زیات مهنت کوم، کیمرې ته مخامخ کینم، خبرې هر څه سکرپټ دا ټول هر څه زماري. خو اوس AI راغلی دا د AI دور دی، دا هر څه ماته AI کولی شي او زمانه ښه کولی شي. نو ما هارد ورک پرېغوستو، ډیر زیات مهنت به مې کوم او دې په زمانه ما سمارټ ورک سٹارټ کړ، یعنی د ذهن نه مې کار واغستو. په فیس لیست چینل باندې مې کار سٹارټ کو، په دې چینل باندې چې پاره کې نو زه دغه شان کیمرې ته مخامخ راځم، نور کې زما خبرې وي، یعنی مطلب ټول کارونه یا زیات تر کارونه مونږ په AI باندې کوو. اوس درته یو داسې د نه منلو څیز ښیم چې دا بس تاسو ذهن واړئ، مطلب د یوټیوب په باره کې چې تاسو کم سوچ دی کنه دا به بدل کی. چې یاد وي درته دلته زه تاسو خپل ارننګ شو کول نه غواړم، نه مې ورسره شوق شته، صرف او صرف تاسو سترګې کولول غواړم، تاسو ذهن کولول غواړم. دا وګوره دا ویوز دي په دې ویډیو باندې راغلي، په کوم ویډیو باندې زموږ په دې ویډیو باندې تاسو پته وي، تاسو سرچ کولای شئ. دا چې کوم دغه فیس والا دا فیس لیست نه خیر بیا مخکې خبرې کو انورم درته خایم. درینه ارننګ څومره شوی دومره ارننګ ته شوی، خو په دې ارننګ باندې زه سټیسفاید نه وم، مطلب زه په دې باندې خوشاله نه وم، ځکه چې ما غوښتل چې زه یو یوټیوب میلیونیر جوړ شم. دا ارننګ ښه دی خو دومره نه دی. ناشکره نه وم، خو ما سره غوښتل چې کامیابي راته میلاو شي او غټه کامیابي. نو په دې وجه باندې په همدې چینل باندې موږ یو بل قسم ته ویډیو ټیسټ کړل. دا ویډیو تاسو کتلی شئ، د میزان مبارک 1.4 میلیون ویوز پر راغلل او په اډ ریونیو کې موږ دینه څه تقریبا $1000 دا موږ ته میلاو شو. خو صرف دا $1000 نه بلکې دې سره 20,000 $10,000 ایکسترا د همدې یوې ویډیو نه په کومه طریقه باندې، نه په سپانسرشپ باندې، نه په افیلیټ مارکیټینګ باندې، بلکې صرف او صرف صحیح خلکو ته په ځان رسولو کې. او په دغه ځای کې زه د یوټیوب په ټول گیم باندې پوه شوم، په سیستم باندې ورسېدم. اډ ریونیو کله چې تاسو 1000 سبسکرایبر پوره شي، 4000 غنټې واچ ټایم، تاسو چینل مونټایز شي، تاسو په ویډیوز باندې کوم اشتهارات راځي او دې پیسې تاسو ته ملاويږي. دا $1000 هم کېدلی شي، 50,000 هم کېدلی شي، $10,000 $50,000 هم کېدلی شي. په دغه پیسو باندې کېدای شي چې تاسو میلیونر شئ. خو که چېرته تاسو په دې خفیه طریقه باندې کار وکړئ، یعنی یو قسم ته ټریک ورته ووایئ چې د دې په باره کې څوک هم خبرې نه کوي، ځکه چې زیاتره خلک دا سوچ کوي چې زه هم پیسې ګټم او ته هم ګټې. نو په ما او په تا کې څه فرق شو؟ خو زما خپل ایمان او یقین دا دی که چېرته زه تا ته پیسو ګټل یو طریقه وښیم، ته هم پر ایمان پیسې ګټل شروع کړي، بل هم شروع کړي، نو زما له جیب نه پیسې ځي ګټه که نه. نو که چېرته په دې طریقه باندې تاسو عمل وکړئ، د دې خبرې زه تاسو ته ګارنټي درکوم دا ویډیو ځان سره سیو کړئ، دې نه سکرین شاټ واخلئ، انشاءالله تاسو به ضرور یو یوټیوب میلیونر جوړیږئ. راځئ چې دا هر څه درته ښه په تفصیل سره خو په لنډو الفاظو کې هغه سټیپ بای سټیپ وښیم. نن په دې ویډیو کې به تاسو سره انشاءالله خپل د 2 کالو د یوټیوب اټومیشن تجربه شیر کوم. نو که ته سیریز او د یوټیوب اټومیشن بزنس ته راتلل غواړې، بیا دا ویډیو ستا لپاره ده. که ته غواړې چې د یوټیوب اټومیشن دنیا کې قدم کېږدې، نو ټول نه مخکې به ته ذکر کړې چې ته به د ځان لپاره نیش یا نیچ ورته څوک وایي، دا به سلیکټ کړې. د دې مطلب دی یو ټاپک، یعنی چې ته به ویډیوز په څه باندې جوړئ. آیا ته به مزاحیه ویډیوز جوړئ، ته به د کرکټ په باره کې ویډیو جوړئ، ته به چاته انګلیش ښایې، میتھس به ښایې، داسې تاریخي ویډیوګانې به جوړئ، ویلاګ به جوړئ، کوم رقم هم چې ستا خوښ وي. خو کله چې ته د نیش سلیکټ کولو دغه فیصله کوې، دلته به ته ډېر زیات احتیاط کوې، ځکه نیش سلیکټ کول دا ډېر زیات اهم دي. دا بالکل داسې دی لکه یو تخم کرل. فرض که تا یو تخم وکرو، ډېر زیات خواري او محنت دې ورسره وکړو، تا ویل چې دا به د مالټو بوټی، تا ما د مالټې وکړي، زه به مالټې خرڅوم، خو چې ودې کتل نو هغې تا ته نارنجان وکړل. په نارنجانو کې د سره ګټه شته نه، نو مطلب خواري دې وکړله، خو هسې فضول لاړله، باغ دې جوړ کو خو څه فایده یې نشته، ګټه ورکې نشته دی. نو همدغه شانې که غلط نیش غلط ټاپک ته خوښ کړي، چینل به دې ګرو شي، 1,00,000 سبسکرایبرز به دي، میلیون کې به دي، خو څه فایده به یې نه وي. هسې به خلکو ته پلی بټن نیغه نیغه کوي او نور څه به هم نه وي، او کېدای شي چې پلی بټن هم در نه کړي. زموږ غلطیانو ته وګورئ او د دې نه لږ زده کړه وکړئ. دا خبرې څوک هم چاته نه کوي، خو زه بس زما به څه پروا نشته. زموږ دا چینل موږ په پښتو کې شروع کوو، دا موږ په پښتو کې شروع کوو، ځکه چې دومره علم نه او بل دې څوک چې موږ ته دا ویلي وي چې دا ته چې په کوم ځای کې محنت کوې، د دې محنت دلته څه فایده نشته.
د پښتو په وجه باندې زموږ سبسکرایبرز ډیر زیات په مشکل باندې ګرو کېدل ځکه چې پښتانه په شمار یو څو خلک دي په افغانستان او پاکستان کې دي مطلب ډیر دی خو دومره ډیر نه دي لکه څنګه چې په اردو هندي کې اوسمره چې په انګلیش کې دي هغه ټول دنیا رو دا ډیر لګ دي زموږ اډ ریونیو ډیر زیاته کم و مطلب په نورو ځینو کې چې په زر ویوز باندې $10 ملويږي 15 ملويږي 10 ملويږي حتی چې 50 هم په ملويږي دلته موږ ته $1 ځکه چې دا خلک د پاکستان افغانستان دا غریب خلک دي دویمه غلطي صرف اډ ریونیو ته مو ګورئ مطلب کله چې تاسو 1000 سبسکرایبر پوره شي 3000 غنټې تاسو چینل مونټایز شي او بیا د یوټیوب د طرفه تاسو کې پیسې ملويږي هغه ته اډ ریونیو وي صرف هغه ته مو ګورئ بلکې د سره سره په سپانسرشپ باندې فوکس وکړئ په افیلیټ مارکیټینګ باندې او د ټول نه بهترین په خپل پیډ سرویس باندې د خپل پیډ سرویس نه خرڅولو مطلب دا دی چې فار ایگزامپل ته د انګلیش یو ټیچر یې خلکو ته په یوټیوب باندې انګلیش ښایي نو ستا په ویډیو باندې چې کوم ویوز راځي خلک یې ګوري د هغې پیسې خو به تاسو د یوټیوب نه میلاویږي خو دې سره سره که چېرته د ویډیو په اخره کې د ویډیو په درمیان کې تاسو داسې وایئ زموږ یو بل کورس دی مونږ یو کورس ریکارډ کړی دی چې په هغې کې به تاسو په شپږو میاشتو کې انګلیش زده کوئ که هغه تاسو اخیستل غواړئ نو زموږ ویب سایټ ته راشئ یا مونږ سره په واټساپ باندې رابطه وکړئ د یوټیوب نه به هم ګټئ او دلته چې ستاسو کوم کورس دی د دې نه به هم تاسو ګټئ فار ایگزامپل ته یو ویډیو ایډیټر یې خلکو ته د ویډیو ایډیټینګ چل ښایي په یوټیوب باندې فری ویډیوز اپلوډ کړئ په هغې باندې ویوز راځي بیا په ویډیو کې ته خلکو ته وایي چې د ایډیټینګ په باره کې زموږ یو کمپلیټ کورس دی که هغه تاسو اخیستل غواړئ مونږ سره رابطه وکړئ فرض که ته یو ډاکټر یې ته خلکو ته په یوټیوب باندې فری ټیپس ورکوې د صحت په باره کې او ته خلکو ته دا هم وایې که چېرته تاسو ما سره خبرې کول غواړئ لایو نو د یو مناسب فیس دی په دې نمبر مونږ سره رابطه وکړئ لکه زموږ دا ویډیو چې ده د امیزون په باره کې ده او 3 غنټې ده په دې باندې موږ ډېره زیاته خواري وکړله خلکو ته هغه معلومات بالکل فری ورکړل د کومو چې نور خلک پیسې اخلي نو خلکو خوښه شوه 1.4 میلیون ویوز پر ال د یوټیوب د طرفه دغه پیسې موږ ته ملو شي خو دې سره سره د عمدې یوې ویډیو نه موږ ته تقریبا د $10,000 زیات ډالر ملو شو هغه څنګه هغه داسې چې دا د امیزون په باره کې ده او خلکو موږ سره کانټیکټ وکړو د پاکستان نه د افغانستان نه د یو اس اے کینیډا او داسې د نورو ملکونو نه عمدې پښتنو چې دغه سیز امیزون دا موږ ته نورم په تفصیل سره وښایه آنلاین کورسونه موږ سره خلکو وکړل فزیکل زموږ په پېښور کې انسټیټیوټ دی دلته خلک رالل او داسې نور سروسز موږ د دې ویډیو په مدد سره خلکو ته ورکړل او که چېرته دا ویډیو په پښتو کې نه وی په انګلیش کې یا په اردو کې وی نو دغه $10,000 ایکسټرا ډالر چې کوم دي که نه دا به د 2 لکو نه زیات و چاته کورس ورکول څه بد کار نه دی د کورس مطلب د ټیچینګ کول او ټیچینګ یو پیغمبري پیشه ده خو د دې خبرې به خاص خیال ساتي چې د چا پیسې هسې ضایع نه کړي همدغه شانې نور مثالونه چې انټرنیټ موږ ته وایي یو دی علي ابدال کیدای شي تاسو پیژنئ یو ډېر زیات فیمس یوټیوبر دی هر میاشت دا $1 لک د یوټیوب اډ ریونیو نه ګټي په ویډیو باندې چې کوم اشتهارات راځي او دې سره سره $15 لک دا د سرویس نه ګټي یو بل مثال ایمان ګاډزي $50,000 د اډ ریونیو نه ګټي او $2 میلیون د خپل سرویس نه ګټي دریم نمبر باندې ګراهم سټیفن $2 لک د اډ ریونیو نه ګټي هر میاشت کال خبرې راته نه کوم او په میلیونونو ډالر د خپل سرویس نه ګټي همدغه شانې شاهد انور هر میاشت تقریبا $12,000 د یوټیوب نه ګټي اډ ریونیو او د $1 لک نه زیات د خپل سرویسز مطلب د چې کورسز دي د هغې نه ګټي او بیا د امیزون نه خو هغه پرېږده وګوره په یاد ساتئ او دې خبرو ته خاص خیال وکړئ دغه چینل یا په انګلیش کې دي او یا په اردو کې دي په دې وجه باندې د دوی سرویس ریونیو اهم اډ ریونیو دا ډېره زیاته ده که چېرته په پښتو کې شي که نه دا به د نش برابر شي ځکه چې هر یو پښتون نه ښیم زیاتتر پښتانه کورسز ته ډېر سپک ګوري $15,000 دا په یو پلیټر باندې ورکوي خو یو داسې کورس چې د لپاره لایف چینجینګ وي که نه بیا وایي دا فراډ دی مطلب مې دا دی چې محنت په داسې ځای کې وکړه چې تا ته فایده وکړي او ښه ډېره فایده درته وکړي اوس دغه یو شارټ ویډیو کلیپ وګورئ دې سره به ستاسو په وجود باندې ویښته ودرېږي The next 30 days, I brought in cash, $102,900 in cash. That was with 96 subscribers. $100,000 in 30 days with just 96 subscribers. مطلب دغه کس چې کوم دی که نه صرف او صرف په 96 سبسکرایبرز باندې 96 سبسکرایبرز او د $1 لک نه زیات ډالر په دې باندې ګټلي دي ځکه چې د خپل پیډ سرویس خرڅ کړی دی او دې خبرو مطلب دا دی چې په یوټیوب کې ډېر څه شته څومره چې ستا سوچ دی که نه د دې نه هم پکې ډېر زیات دی خو که چېرته ته صحیح نیش سلیکټ کړي او صحیح خلکو ته ځان ورسوي او دا هم پکې ضروري نه ده چې دغه شانې زموږ په شانې به راځي کیمرې ته مخامخ کینی او خبرې وکړي که ته چېرته په خپله کیمرې ته کینی که په خپله ورکې رام نه شي یعنې مطلب صرف خبرې وکړي که ته دغه ټول کارونه په AI باندې وکړي نو بیا هم دا 100% ممکن دی هسې یو خبره مې ذهن ته راغله که سوچ وکړو زموږ پښتانه دومره ودري چې ټوله میاشت په $1.5 باندې کار کوي چې دا $15,000 شوی او نور خلک ودی
او په لکونو ډالر ګټي. د دې کیسې نتیجه دا ده که چېرته تاسو خپل چینل مونټایز کړئ نو تاسو به په زرګونو ډالر ګټئ. او که چېرته چینل مونټایز کولو سره سره تاسو خپل نالج خپل علم چې تاسو سره کم دی که دا تاسو مونټایز کړئ نو بیا به تاسو په ګارنټۍ سره په میلیونونو ډالر ګټئ. اگزامپل تاسو وکتل زما په دې ویډیو باندې که 1000 ویوز راشي او که 1 لک راشي الحمدلله ماته پروا نه راځي نه زه چې کوم او نه پدې کې دومره سشتا. زه خپل هم د انګلیش سایت ته وتم الریډي. ور دې ویډیوز مطلب دا رې هغه کسان چې زما په شان دي په جون کې څه کول غواړي هغه خو بلک ډیر ایجوکیټ شي. که 1000 کسان ایجوکیټ نه کمانو لس کسان خو به ایجوکیټ کم کړي. یعنی مطلب دا خبرې فزول نه دي. مهرباني کوي د خپل فائدې لپاره په دا خبرو باندې خامخا عمل وکړئ چې تاسو په کور کې ستاسو مور خپل ستانه خوشالي او ذریعہ زېما نو ان شاء الله چې زمانه به الله خوشاله. اوس دې وایي چې تاسو ځان لپاره نیش سلیکټ کو او ستاسو نیش دی یوټیوب آټومیشن. یعنی ته غواړئ چې په یوټیوب باندې خلکو ته دا ټیچ کی او ستاسو لومړنی ویډیو ټاپک دی د یوټیوب آټومیشن فول کورس. اوس به تاسو کې یعنی په دویم نمبر باندې ته بل تا سکرپټ نه لیکي که ته غواړئ چې ستاسو لومړنی ویډیو وایرل شي نو ته بیا د کار کې چې ته د ټول مخکې بتاو تمنیل ډیزاین کې د هر سره مخکې د خپل ویډیو تمنیل به جوړای او دا شانې ټاپ یوټیوبرز کوي. مونږ په خپل هم داسې کوو. کېدای شي د دې باره کې تاسو ته چانه ویلي خدا یو راز دی د هر سره مخکې تمنیل ډیزاین کا. غواړئ چې یو ډیر موثر تمنیل جوړ کړئ چې په خلکو باندې سم دستی اثر کوي او ستاسو تمنیل ته هم دسې ګوري. نو بیا خپل تمنیل کې ټیکس ورکې بیخي اډ کوم. یعنی مطلب په تمنیل باندې لیکل مکوا او کو ورکې کې نو ډیر زیات کم ورکې وکا او هغه ډیر سوچ سمجھ سره ګولډن دسې جادویي الفاظ ورکې اډ کا چې په 2 سکندو کې دنه کوم پیغام چې خلکو ته ورکول غواړي چې دا ورکړي. ځکه چې تمنیل د ډیر وخت پورې په سکرین باندې نه ساريږي ویډیو ډایرکټ پلی کیږي. کله چې ستا ویډیو د یو کتون کې مخې ته راشي نو ټول مخکې هغه ستا تمنیل ګوري. بیا په دویم نمبر باندې ستا ټایټل ته ګوري. نو په دې وجه باندې بوس موږ جوړو یو مصالحدار او ذایقه‌دار ټایټل چې هغه ته څنګه څوک وګوري بس تر ځان طرف ته راکش کی او په ویډیو باندې کلیک وکړي. ور دې خبره به خاص خیال ساتئ چې تاسو ټایټل شارټ وي مطلب ډیر وګد نه وي پړپړې ورکې نه لیکئ بل په دې کې هغه الفاظ نه وي کوم چې تاسو په تمنیل کې الریډي دي. لکه الته لیکل فول کورس دلته مو لیکي فول کورس. نو ځان نه با ماشوم نه جوړای او په دریم نمبر باندې په دې کې د سي سټوري ټیلینګ شانتي وي مطلب یو کیسه شانې ورکې پټوي. یعنی مطلب یو افیکټیو خبر په تمنیل کې وي یا په ټایټل کې وي پس د کس شک پیدا شي او په ویډیو باندې کلیک وکړي. کله چې تا د مخ کې نه تمنیل پلان کې بیا ټایټل پلان کې اوس په دریم نمبر باندې ته بالکل ریډي چې یو کلر سکرپټ ولیکي. یو داسې سکرپټ چې هغه سره ستا لومبني ویډیو وایرل شي او ستا په لومبني ویډیو باندې ستا چینل مونیټایز شي. سکرپټ مطلب دا دی ته چې کوم ویډیو جوړول غواړې دا غو مبارک با ټول پلانینګ وکړي دا وزن سره په یو کاپي کې ولیکي چې زه په ویډیو کې دا خبره کوم. او سکرپټ په لیکلو کې د ټولو نه اهم او لومبني سیز هغه دی هوک. چې کله ته سکرپټ لیکي نو لاول به ته هوک پلان کی اول به هوک لیکي بیا به نور سکرپټ لیکي. هوک څه ته وایي؟ د هوک اصل کې مطلب دی کونډه خلک چې په کبان رانیسي. د دې کونډې په سر کې یو سیز لګېدلی وي د هغې په مدد سره خلک کبان د ځان طرف ته توجه کوي او راګیروي. دلته د هوک عمدغه مطلب دی خو لږ شی بدل دی. د هوک مطلب دی د ویډیو په سٹارټ کې یو پاورفل جادویي الفاظ چې کله یو کس تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړي او دغه الفاظ واوري نو تاسو په ویډیو کې شک پیدا شي دغه ټول توجه تاسو طرف ته شي او هغه په دې باندې مجبور شي چې تاسو ویډیو به خامخا ګوري تر اخیره پورې. دې ته ویل کېږي هوک. نو لاول به تاسو هوک پلان. मैंने 25 लाख डॉलर्स देकर ये जेट खरीदा है और 11 यूट्यूबर्स को इस पर हाथ रखने को कहा है. जो भी आखिर तक इस पर हाथ रख पाएगा वो इस जेट को जीत जाएगा. लेकिन किसी भी सूरत में अगर ये अपना हाथ हटाते हैं. इन्हें देखिए, ये है इलॉन मस्क की बेटी. आज ये 20 साल की है. करीब 2 साल पहले जैसे ही 18 साल की हुई थी इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और कहा कि मैं अपने पिता से किसी भी तरीके उस हेलीकॉप्टर में एक मिलिट्री स्क्वाड है और वो लैंड होने वाला है ठीक वहाँ. वो देखिए, अगर उस स्क्वाड ने मुझे आज का दिन खत्म होने से पहले ढूंढ लिया तो उन्हें मिलेंगे $1 लाख. भागो भागो जल्दी. हाँ, कले چې تاسو هوک ولیکئ د هوک نه بعد به بیا تاسو نور سکرپټ لیکئ. خو دا سکرپټ به بیا تاسو په یو داسې طریقې سره لیکئ لکه څنګه چې یو چین وي یو زنجیر وي یو کاړی د بل سره نښتي وي بل کاړی د بل سره نښتي وي چې دا اوس هر څه وي د هر څه په باره کې وي څه خبرې مو ورکې تا کړې وي خو چې په دې کې داسې د سټوري ټیلینګ وایب وي یعنی مطلب تا داسې بیان کړی وي لکه څنګه چې خلک یو کیسه کوي. کله چې یو کس کیسه اوري که نه د هغه ورکې شک وي چې اوس به څه کېږي اوس به څه کېږي اوس به څه کېږي او ټوله کیسه واوري. نو چې ستا سکرپټ هم داسې وي نو بیا به خلک تر اخیره پورې ګوري
او قسم دی چې تاسو به وګټئ. کله چې تاسو سکرپټ ولیکئ کمپلیټ شو، اوس به طرز کار کوي چې دغه سکرپټ به ته ویډیو ته کنورټ کړي، د ویډیو شکل به ورته ورکړي. کته په وایس اوور کول غواړي، یعنی مطلب په خپل کې، کته به چرته په اي اي ټولز باندې کول غواړي، او کته غواړي چې فیس کیم ویډیو جوړ کړي بالکل زمون په شان دی. نو څه چې تاسو خوښوي، څه چې تاسو بهتر راځي، هغه شانو کا بالکل صحیح ده. ویډیو ریډ شو، خو اوس چینل نشته. پس د څه کار وکړي چې سیده بلار شي یوټیوب ته، بالکل فری ورزانه لپاره یو چینل جوړ کړي. خو کله چې ته چینل کریټ کړې نو د دې خبرې خاص خیال وساته، د دې نوم چې دا یونیک وي، مطلب په دې نوم باندې د بل چا چینل نه وي، او یو داسې نوم چې دا په خولې باندې ښه لګي، هسې ګپ شپ به نه لګي. په دویم نمبر باندې چې دغه نوم شارټ وي، اسنه چې پورا پړپړه دی لیکلی، پلان کې خان ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اینڈ ساينس اینڈ ټیکنالوژي، شارټ نوم ولیکه. په دویم نمبر باندې چې داسې نوم چې خلکو ته په اسانه باندې یادېږي. چینل کریټ شو پرې کې څه اهم سیټینګ دی، دغه باره کې په یوټیوب باندې ویډیوز وګورئ یا موږ ته په کمنټ سیکشن کې وایي، موږ به په ویډیو جوړ کړو. اوس ورشه دغه ویډیو اپلوډ کا، سیمپلی اپلوډ کړه، لکه څنګه چې په فیسبوک باندې خپل تصویر اپلوډ کړئ. چې کله ویډیو اپلوډ شي نو بیا په دې باندې ویوز راوستل وي چې ستا ویډیو په زرګونو په لکونو خلک وګوري. دې لپاره بیا تاسو SEO کوئ، یعنی SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن. خو پروا مه کوئ او یریږئ مه. دا تاسو بغیر د څه قسم پیډ ټولز نه کولی شئ، او ډیر زیات په اسانه طریقې باندې، په کومه طریقه باندې چې موږ په خپله کوو. دې لپاره به تاسو سیمپلی داسې کار وکړئ چې یوټیوب ته به لاړ شئ. یوټیوب په سرچ بار کې به خپل ټاپک سرچ کړئ، لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. بیا تاسو مختلف قسم کیورډز دا به تاسو ټرای کړئ. نو یوټیوب به تاسو ته وښیي چې خلک په کومو الفاظو سره ستاسو د ویډیو په شان ویډیوز یا کورس دا پیدا کوي، د پیدا کولو کوشش کوي. دا کوم الفاظ چې تاسو ته ښکاري، دې نه به تاسو 10 15 یا 20 داسې جملې الفاظ دا به تاسو راغونډ کړئ، او دې نه به تاسو داسې یو نیچرل سټوري، مطلب کیسه شانې به تاسو جوړ کړئ، څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. بیا به دا تاسو راولي، په ډسکرپشن کې به دا تاسو اډ کړئ، او تاسو چې د ویډیو لپاره کوم سکرپټ لیکلی دی هغه هم تاسو اډ کړئ، مطلب دا یو ښه کار دی. بیا همدغه کیورډ چې کوم دي دا به تاسو په خپل ټیګز کې دغه شان اډ کړئ، څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. همدغه شان موږ هم کوو، او همدغه شان ټاپ یوټیوبرز هم کوي. که چېرته دغه ټول کارونه تاسو په خپله وکړئ، سم چې تاسو په دې ویډیو کې وکتل، نو دې ته ویل کېږي یوټیوب. خو که چېرته دغه کارونه تاسو په AI ټولز باندې وکړئ، یا تاسو د دې لپاره څوک هایر کړئ، مطلب د میاشتې تنخواه ورته ورکړئ، نو بیا دې ته یوټیوب آټومیشن ویل کېږي. د یوټیوب آټومیشن مطلب دا دی چې په دې کې دغه ټول کارونه دا ته په خپله نه کې، دا ته آټومیټ کړي. زه امید کوم چې دا ویډیو به یو ټایم ویسټ نه و، بلکې دې نه به تاسو ډېره زده کړه کړي، او کومې خبرې چې ما راته وکړې که نه، ما ورته ډېرې د زړه نه وکړې. نو مهرباني وکړئ په دې باندې عمل خامخا وکړئ. زه دا نه وایم چې په یو هفته کې دننه به تاسو ته رزلټ میلاو شي، خو دا ضرور وایم که چېرته دغه خبرې تاسو فالو کړئ، نو په یو څو هفتو کې دننه به تاسو ته رزلټ ضرور میلاو شي انشاءالله، یا مې به چې یو څو میاشتې درنه واخلي. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دا ټول هر څه تاسو نورم په تفصیل سره زده کړئ، سټیپ بای سټیپ، بالکل لکه د ماشومانو په شانې په اسانه پښتو کې، بیا تاسو زموږ د یوټیوب آټومیشن کمپلیټ کورس جوین کولی شئ، چې په دې کورس کې ما خپله د 2 کالو د یوټیوب آټومیشن ایکسپیرینس شیر کړی. په کومه طریقه باندې چې مونږ کار کوو، همدغه طریقه په دې کورس کې ښودل کېږي. یو کمپلیټ کورس دی چې ریګولر ورکې نوي ویډیوز راځي، اپډیټ ورکې راځي. که چېرته سیریز یې او واقعي یو یوټیوب میلیونیر جوړېدل غواړئ، نو زموږ کورس به انشاءالله تاسو ته ډېره فایده وکړي، او په دې فیصله باندې به صرف تاسو خوشحاله نه یې، بلکې انشاءالله ستاسو فیملی هم پرې خوشحاله. سیو انشاءالله بیا په نیکسټ ویډیو کې، په الله هم سپارم.